ما یادومه او مه کیسې کو مولوي صاحب ته د خپلې مسالې کو مولوي صاحب ستا شینخال او تورو زلفو کې څه کار دی ته خبرې د مکې کو مولوي صاحب ستا شینخال او تورو زلفو کې څه کار دی ته خبرې د مکې کو مولوي صاحب منګه پرېږده چې په لپو لپو یې اوسکو ته غړپونه د سر کې کو مولوي صاحب قربان منګه پرېږده چې په لپو لپو یې اوسکو ته غړپونه د سرکی کو مولوي صاحب ستا د عشق په ټپو کې هیڅ کار نشته عربۍ کې زمزمې کو مولوي صاحب ته چې وایې دا ښه نه دی ښه نو زه ملا ښه نه دی په منبر باندې دا ناستې مسلې به درته څوک کوي د روژې په بزرګه میاشت کې تراویح به درته څوک کوي د دې ورانو روغې جوړې او جرګې به درته څوک کوي د دې مړو سر خوړلو جنازې به درته څوک کوي ته چې وایې دا ښه نه دی ښه نو زه ملا ښه نه دی په منبر باندې ته کښېنه مسلو ته شه ورمخکې د روژې په بزرګه میاشت کې تراوو ته شه ورمخکې د دې ورانو روغې جوړې او جرګو ته شه ورمخکې د دې مړو سر خوړلو جنازو ته شه ورمخکې ته چې وایې دا ښه نه دی ښه نو زه ملا ښه نه دی چې خبره د نکاح شي نو ملا پسې روانې مسله چې درته راشي نو ملا پسې روانې چې ماشوم کور کې پیدا شي نو ملا پسې روانې بیا هم دغه یو ماشوم دی چې رالوی شي ته یې بوځي سپاره په لاس کې ورکړي مدرسه کې داخل کې مناسب ته کېنې ملا وایي ورته وایي الف باتا ورته ښایي سورتونه ورته زده کړي آیاتونه ورته زده کړي رکعتونه ورته زده کړي ټول منځونه ورته زده کړي بیا هم دغه یو ماشوم دی چې په کور کې شپږ کلمې وایي په وړه ژبه لګیایي دا د هغه ملا کار دی دا چې لور د قرآن خانه دا چې زوی د منځګزار دی دا چې زوی د پرهیزګار دی دا د هغه ملا کار دی ته چې وایې دا ښه نه دی ښه نو زه ملا ښه نه دی نو ته کومه فرښته یې د اسمان نه راکوز شوې ستا په هر شعر کې شراب دی ستا غزل کې میخانه ده ستا ټپه هره مصره هم د شرابو پیمانه ده که دا نه وي بیا یې ستا یې لیندې ورځې سترګې تورې شونډې سرې زلفې سمسورې سپین جبین او شنه خالونه یا د پیغلو کتارونه اننګي یې سرې مڼې کړې یا ترې جوړې په تاسې کړې د چا سرې سترګې خونخوارې چا نه جوړې د ماکې کړې زه دا نه وایم شاعره چې غزل لیکل ګناه ده زه دا نه وایم شاعره چې غزل لیکل ګناه ده ناروا نه ده روا ده خو په چا پسې خبرې په دنیا پسې خبرې د سلک شهرت دپاره په ملا پسې خبرې